دا ډیره خطرناکه خبره دا اوس هم زموږ په دې عجمو کې شته او عربو کې هم شته خو په نسبت د عجمو عربو کې لږ کم دي یعنې یو سړی نیک عملی د ده سره محبت کوه د ده قدر کوه د ده احترام کوه د ده خدمت کوه د ده سره منډه وه د ده سره محبت د ایمان نښه دا ټولې خبرې موږ منو خو د دې هر څه یو حد دی حد نه به نه وړي حد نه چې د وړو د کار دی ورانه امام ابو حنیفه رحمه الله امام زموږ په ملکونو کې د هغه سره څنګه محبت کوي حد نه وړي که نه وړي اوړي څنګه په دې امت کې وایي صرف دی پوهېږي دا اوس د حد نه وړېدلي که نه نور هم شته امام ابو حنیفه رحمه الله خضر علیه السلام راغلی او د هغه د قبر سره ناست شو امام ابو حنیفه ګوره مړلی او خضر علیه السلام راغلی او د امام ابو حنیفه د قبر نه علم اخیستی یو سړی چې الله په قرآن کې تذکره کړي د موسی علیه السلام سره ملاقاتونه شي هغه راځي د امام ابو حنیفه قبر د هغه نه علم زده کوي بیا موږ ته تاسو امام صاحب نه منئ زموږ د دې خبرو سره نه لګي موږ امام صاحب منو خو دا نه منو ورب الکعبه که د امام صاحب اوس وایي که نو ما ورته دا قصه کړې وه چې ستا باره کې داسې وي ته څه چې په دې خلکو یې څه فتوا ورکوله د امام صاحب ته هم د ټول نه غټ وابي وي چې دا هم وابي دی دا ټول نه غټ وابي دی د امام صاحب باندې هم دا نوم لګو امام صاحب سره محبت وکړه خو د امام صاحب رای او قول د پیغمبر په حدیثونو مه مخکې کوه دی به راولګي ته به ورته حدیث بیانې ته به وایي نه امام صاحب ویلي نه مذهب کې راغلي د حدیث کې غلو کول دي که نه دي غلو کوم ځای ته ورسو سړی دې ته ورسو چې امتي راوچت کو د پیغمبر درجې ته ورسو د صحابه کرامو نه غوره کړي دا څومره لوی نقصان دی نیکانو خلکو سره محبت کوه خو غلو مه کوه اوس دا بریلیان وایي د تصوف والا قبر پرست چې کوم دي او پیر پرست بابا پرست وی منگا جی پا شیخ عبدالقادر جیلانی مئین یو نو شیخ عبدالقادر جیلانی سر مینه کول دا اللہ دا رضا دا پر دا خو عبادت دی ذکر جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ سو مومن سڑا ہو دا دی امت پا علماء کی دے موحدو خو آئے دا غسر محبت کول دا دی چی تدل دا غوث اعظم لقب ورکی دا غوث پاک لقب ورکی یا د لوی ځوان لقب ورکې یا په قبر ولا درګاه او دربار جوړې یا ورته رامدد شوی یا د الله نه اوچتې یا پیغمبر ته رسې دا محبت دی که دشمني ده دشمني د نوع نوح علیہ السلام قوم دقه بیماری باوی کوه داود نیکان خلک چې دوی نمونه چاته یاد دي قرآن کې هم ذکر راغلی نه خطا شو عدد دي سوي ود سواع یغوث یعوق او نصر دا نیکان خلک دا ښه خلک چل دا وشو چې دا نیکان مړه شو او په دې خلکو کې بېدیني راله دنیا پې زوروره شو د الله نه لرې شو اخرت تیر شو نو یو بل ته دا وویې ویې د دوی دې قبرونو له به ځو نو لږه جذبه به راپکې را پیدا شي شیطان تعالی د کوم ځای نه راځي او څو ور دوی ګوره شرک ډایرکټ نه دی شروع کړی صرف څه کوو قبر له ځو د دوی دا قبرونه چې موږ وینو نو موږ کې به چستی راشي موږ کې به جذبه راشي سید رو نه شیطان ورته وایي چې دې قبرونو ته وځئ خو د دوی دا خلک اوس ختم شو دا پیړۍ لاړه ختمه شوه نور رالو کشران ګوره مشران چې کله یو کار غلط وکړي که نه نو د هغې زور ګوره د کشرانو نه موځي کشرانو ته شیطان څه ووایي
چې دا هلته به تلو ستاسو مشران او تاسو هم داسې کار وکړئ د دوی تصویران جوړ کړئ بوتان جوړ کړئ په دې خپل عبادتخانه کې کښېنئ نو دغه شان به ودراري ګورئ او بس عبادت کې به جذبه راځي دوی له هم ډېره ښکلې خبره شوه اوس قبرونو له ځو راځو په مخه او ستړي شو کله لاړ شو کله نه خو به دا به تیار بوتان دننه پراته وي بس ناست وي